او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مقام جحفې ته ورسېد ذوالحلیفه نو هلته ورسره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان یې په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچي ورسره هم دی او کور والی ورسره هم ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل عباس ته چېرته روان یم هغه ورته وایي د الله پاک پیغمبره زه خو درتلم مدینې منورې ته ما هجرت کو زه خو تا پسې در روان یم ته خو دې خوا را روان یې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل خپل اهل و عیال او سامان چې کوم دی دا مدینې منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره ملګری شې موږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد له روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغه ځای نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملګری شو اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی و دینه مخکې نه مسلمان و او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل وایي زه مدینې منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیه السلام به منع کوي عباس ته مه راځه ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې دپاره چې موږ ته د مکې د خلکو خبر راکړئ ته موږ پسې مه راځه نبی علیه الصلاۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفې نه ځان سره ملګری کوي زه ته زموږ ملګری شه چې ځو بیا مخکې تله یو بل مقام دی چې هغې ته مقام ابوا ویلی شي چې هلته کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو نو هلته ورسره یو 3 تنه نور میلو شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبدالله بن امیہ دا دوه تنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا دوه تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبدالله بن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضاعي ورور مو د ابو سفیان رضاعي ورور ځکه نبی علیه السلام د حلیمې بیبي پې خوړلی و کنه او دی ابو سفیان هم د حلیمې بیبي پې خوړلی و نو دا دواړه رضاعي ورونه مو نو د نبی علیه السلام د تره زوی مو رضاعي ورور مو او دا د نبی علیه السلام د وړوکوالي ډېر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیه السلام به چېرته و نو دی به ورسره و داسې که په د وړوکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو که نه نو دوی ملګري وو د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیه السلام هلته به سره د ابوسفیان خامخا موجود و داسې مرګتیا وه ډېر یو بل باندې مین وو خو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه که نه نو د ټول نه سخت دشمني د ابوسفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د نبی علیه السلام خلاف اشعار به یې جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به وایي چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبي علیه السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبي اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټولو نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبي اسلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه به بیا دله جواب ورکو د نبي اسلام د طرف نه دا بل چې عبدالله بن امیہ دا د نبی اسلام د خپل د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبدالمطلب د نبی اسلام ترور و د پلار د طرف نه چې کومه د نبی اسلام ترور وه د هغې زوی عبدالله بن امیہ نو دا د نبی اسلام د خپل سکه ترور زوی و خو دیم د نبی اسلام ډېر سخت دشمن و یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبدالله بن امیہ ورته څه وویل ته ما ته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم نبی علیه السلام او زه الله رښتینی پیغمبر رالیږلم دی عبدالله بن امیہ ورته وویل که نه وایي که ته چېرته اسمان ته وخېږې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روان یې او اسمان کې یو سورې وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرښتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره میلاو شو چې دا میلاو شو صحابه کرامو ته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ موږ خو مدینې منورې ته در روانو په نبي علیه السلام باندې ایمان مو راوړو صحابه کرام راله نبی علیه الصلاۃ والسلام له زیری ورکو وی د الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله بن امیہ هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته مه خاړئ نبی علیه السلام وفرمایل بس ما خواله مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خواله مه راولئ
هر صحابي براته خوشالي ده په نبی رسول الله به زیره کو چې الله پاک پیغمبر استاد وړوکوالي دوست ابو سفیان او استاد ترور زوی عبد الله بن امیہ مسلمانی کی راولو د نبی رسول الله طرف به جواب ملو شما خو علی مراوله د نبی رسول الله والسلام سره ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په سفر کې دوی هغه ته ویل وی ته زموږ لک سفر شو کنه نبی رسول الله والسلام ته کنه نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها را نبی رسول الله والسلام لره وی د الله پاک پیغمبر استاد د نبوت او استاد خو اخلاق نه خو پر دې خلک محروم نه دي دا یو دي د وړوکوالي دوست او بل دي د ترور غره دی بس استاد اخلاق نه څنګه محروم دي د الله پاک پیغمبر اجازه ول ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ام سلمہ ډیر تکلیف راکړې دي دواړو ډیر تکلیف راکړې یو زما پس پکاوي کې اشعار جوړولو او د بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو د مال د جواب راکو چې کو د الله د طرف نه سره پرشتي را شو مال د الله د طرف نه خطر وړي بیا دې نه منم تاسو جواب د مال راکړې دي دوی رالو علی رضی الله ام سلمہ رضی الله تعالی سپارښت کوي د الله پاک پیغمبر زما امید دی چې دا بستانه محروم نه پاتې کیږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کای نه دلته کې دوی دواړه رالو علی رضی الله تعالی عنہ لره علی رضی الله تعالی دوی دواړه ته زه درته یو طریقه خیمه کې د نبی اسلام تاسو معاف کوي څنګه ادا سه اوکې کنه چې تاسو لار شي چاته وایي ما او ډایرک د نبی اسلام مخې ته ودرېږئ په خپل ورشه چاته وایي ما او چې د نبی اسلام مخې ته ودرېږئ کنه نو دا آیات په وایي تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه ده چې کله د یوسف علیه السلام ورونه رااله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وای پیژند چې دا خو زمونږ ورور دی مونږ کوی ته ورته وکړی وو او الله دا غنه څه جوړ کړی دی بادشاہ او پیغمبر ته جوړ کړی دی د ملک بادشاہ دی اوس مونږ کوی ته ورته وکړی وو نورونه وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قسم په الله لته په مونږ باندې غوړه کړی مونږ خطا کړو ته الله غوړه کړی په مونږ باندې مونږ نه خطای شوی دا ویلار شه د نبی رسول الله وړاندې مبارک وړاندې ودرېږي د نبی رسول الله او د آیت مبارکه تاسو وایي ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی رسول الله والسلام ته مخامخ ودرېد کنه د آیت وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قسم په الله د الله پاک پیغمبره الله ته په مونږ غوړه کړی خو مونږ خطا کارو مونږ نه پویدو چې کله دا آیت ولوستو نبی رسول الله چې ورته څنګه کتل نبی رسول الله ولې جواب ورکو ویلا تسریب علیکم اليوم پتا سو هیڅ ملامت یا نشته یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخنو کې الله ډیر رحم کوونکی دی زه تاسو مسلمانان شوي ګوره نبی رسول الله بچ څوک ورته مخامخ راغی به نبی رسول الله مخ مبارک نشو ټینګول ورته نبی رسول الله والسلام ورته فرمایي لا تسریب علیکم اليوم پتا سو هیڅ ملامت یا نشته خیر دی به ما ته خو ارسه ویلی ما معاف کړی بیا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړی دی اسلام هغه ارس تاسو ختم کړو هغه ارس تاسو ختم شو د اسلام د وجه نه ټول ګناونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار وایي په مدح کې اشعار وایي او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو د نبی علیہ السلام نه به څنګه ته ګرځیدو او هغه کې نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضا ورته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیره ورکاو خدای به شرمېده په خپل کړو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله بن ابي امیہ دغه با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته دې په ژوند کې هم د نبی علیہ السلام ته بر بیان دي کتلی چې کوم ځکه په نبی علیہ السلام او د رسول الله خطه قتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی علیہ السلام ته بر بیان وکتلی بهرحال لار کې ورسره دوی میلو شي د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله بن ابي امیہ دوی مسلمانان شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روزه وا خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په خپل هم او په د صحابه کرام باندې هغه روزه ډیره ګرانه شو ځکه یو ګرمي وا دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیاں په بدن کې راتلا نو چې نبی رسول الله او قتل چې زما صحابه کرام د روزي د وجه نه کمزوري کیږي نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایل روزه ما تکای روزه تاسو څه کوي ما تکای ځکه حدیث مبارک راځي ليس من البر الصيام في السفر دا نه کینه چې ته په سفر کې روزه ونیسي دا نه کینه چې په سفر کې ونیسي روزه ونیسي نو نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایل په خپل روزه ما تکړه صحابه کرام ته فرمایل تاسو روزه څه کوي ما تکای ځکه جهاد لروانه کمزوري کیږي روزه اس په نبی رسول الله په صحابه کرام سره کړله ما تکړه
د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روژه خوړلی شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جهازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روژه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روژې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا اگر چې د دې روژې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان مبارک کې چې د روژې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو روژه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوځي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه ده دلته آرام کو ماسخوتن ټیم و نو چې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي د خپلو خیمو سره اورونه بل کئ اور نه دی اور بل کئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلي مخلي به هم تیارول ځان لا دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخېږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغی د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واخیستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت به د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو څه بل کوئ اورونه بل کوئ دغلته کې مکې واړو ته خو پته وه چې موږ د نبي علیه السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبي علیه السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلومه و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکې سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې او ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چې قافله راغلي ور بلګي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي د ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي هغه چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی وایي زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی عنه مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیه السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تېرېدو عباس رضی الله تعالی عنه عباس رضی الله تعالی عنه په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پېژندو که نه نو اواز یې ورته وکړو نږدې ورغی وی ابو سفیانه ابو سفیان منډه کړه وی عباس ته دلته وی او زه دلته یم وی وجنې مې ما بچ کا نو عباس رضی الله عنه ته فرمایل ای ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بله لارې خو زما خچر ته راخېږه نو به بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله عنه سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله عنه چې وکتل چې ابو سفیان دی توره یې راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواخېسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله عنه ته فرمایي وی عباسه وی دا پورې خو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ دپاره را روان دی زما د مرګ دپاره را روان دی جو عباس رضی الله عنه خچر په منډه کو اوس عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو دی په منډه اخیستی دی نو د شا غړی ورته عمر آواز وکړو وی ای عباس قسم په الله لږ ودرېږه دا خو د نبي علیه السلام ډېر سخت دښمن دی ته یې زما نه چېرته ځغلی او که د نبي علیه السلام خواله دی به اوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې دی مسلمانېږي او نبی علیہ السلام ولې پناه ورکوي خو د نبی علیہ السلام د رسېدو نه مخکې لږ مال راکړي چې به د خپله توره لږه سړه کړه عمر رضی الله عنه منډې وخي وخي عباس هم په منډه اخیستی دی د هغه نه یې زغلي او عمر نه ورته منډې وایي حتی در دې چې د نبي علیہ السلام خواله یې ورسو وایي د الله پاکه پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښه ابو سفیان دی او دې کوم ځای وایي ستا ملګرو ګرفتار کړی دی ستا ملګرو څه کړی دی ګرفتار کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته وویل ابو سفیانه ایمان راوړه
زه درته اوس هم ایمان راوړه، اگر چې زما ډېر سخت دښمني، اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسه شهیدان شوي دي، خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه، ایمان راوړه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي، بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي. زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي، زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي، زه د دې سره مینه لرم. وی ابو سفیان زه درته وایم چې مسلمان شه. ابو سفیان نه مسلمانېدو، انکار یې کوه. هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره وو، بودیل ابن ورقه او حکیم، هغې خو ایمان نه راوړو، خو نبي اسلام ته څنګه مخامخ شو کلمه ویل مسلمانان شو، خو د ایمان نه راوړو. اوس عمر رضی الله تعالی ته سیټ ته ولاړ توره بیستلې ده، وی د الله پاک پیغمبر دې نه مسلمانۍ کو، داسې موقع بیا نه راځي زما دې تورې په حواله کا، زما د تورې په حواله کا، بار بار دا خبره کوي، بار بار دا خبره کوي. عباس رضی الله تعالی په عمر رضی الله تعالی په دې سر راوړل او ګرځېدو ته عمر غلی شه، کو ستا د قبیلې سره بیا به دا نه ویلي چې وجنه وای ګوره دا ته کو وی کو ستا د خاندان او ستا د قبیلې سره بیا به دا نه وی چې وجنه وای، خو دا زمونږ د قبیلې سره دې ځکه بار بار وای چې وجنه وای. عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی کتل، وی عباس وی زما پلار خطاب نه دی، خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شوم کنه، کو دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وی. وی چې زه خبر شم چې عباس مسلمان شو، وی ما ته دومره خوشحالي رااله، کو خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دومره خوشحالېدم. وجه دا ده کنه چې ته د نبی علیه السلام تره او ستا په ایمان باندې نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو. نو چې ما وکتل چې د نبی علیه السلام تره مسلمان شو او نبی علیه السلام هم خوشحالېده کنه، وی ما ته خوشحالي ډېر محبوب ده. وی زما زړه خو داسې ده نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو، زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی، زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبی علیه السلام ډېر سخت دښمن دی. نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل وی عباس د خپلې خیمې ته بوځه هلته به شپه وکړي، د ابو سفیان ځان سره بوځه هلته به شپه وکړي، که دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه، د ده ځان سره بوځ خپلې خیمې ته. نو عباس رضی الله عنه د ابو سفیان ته دعوت ورکوي، وایي ابو سفیان مسلمان شه، ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې، څه یې راکړو، بوتانو ته سجدې وکړو، څه خو تې وموندل، مسلمان شه. او تا ته هم پته ده چې دا رښتینی پیغمبر دی، او زه ما ته هم پته ده چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی، ولې په ایمان نه راوړي؟ ابو سفیان ورته په جواب کې څه وایي؟ عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی، ښه راته علم دی، ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی، ولې ایمان نه راوړي؟ مړی څنګه ایمان راوړم؟ غیرت راله اجازت نه راکوي، غیرت لره اجازت نه راکوي. زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي؟ زموږ د پښتو غیرت دی که نه، زموږ د پښتو غیرت دی. مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي، خو دا کار نه کوم. زموږ د پښتنو دا غیرت دی که نه. ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي، منت کوي، دا به ورته ووایي چې لکه ستا پکې پیدا دا کار ولې نه کوي؟ مولوي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي، خو نه یې کومه، نه یې کومه، ولې لکه بس ما د غیرت د اجازت نه راکوي. نو هغه د هغې هغه د جاهلیت غیرت و، د جاهلیت غیرت و. وایي ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی، رښتینی پیغمبر دی، ایمان ولې نه راوړي؟ مړه نو زه به د خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم، په دې ایمان راوړم. بهرحال عباس رضی الله عنه قایل نه کړو په دې خبره باندې، په دې خبره قایل نه کړو چې ایمان راوړه. سهار شو بیا ورسره عباس رضی الله عنه ملګری دی، وی راځه نبي علیه السلام خوا ځو. خو چې څنګه را روان دی په نبي علیه السلام سترګې ولګېدې که نه، نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ایمان یې راوړ. ابو سفیان مسلمان شو. چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبران د ابو سفیان چې دی د مکې سردار دی، د مکې مشر پاتې شوی دی، نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي، دا خوښوي چې ما ته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی، لکه دا خبرو سره لږه مینه ده، نو دته یو غوښده غونته کې ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي. نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی، هغه ته څه دی؟ امن دی. دا ورته نبی اسلام یو عزت ورکړو که نه. د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی، هغه ته به موږ هېڅ نه وایو. ابو سفیان ورته وایي د الله پاکه پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي، لږ کسان به داخل شي، نور به چېرته ځي. نو نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته هم امن دی، هغه ته به موږ څه نه وایو. د الله پاکه پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی، ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي، ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو. نبی علیه السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کړو هغه ته هم امن دی، هغه ته هم څه دی؟ هغه ته به هېڅوک نه وایي، که ایمان راوړي او که نه راوړي، خو چې په ځان پسې د کور ور بند کړو دته به صحیح امن وي. ابو سفیان یې اوس خبره لږ ټیک شو، خلک د بازار پسې د ورونه بند کړي که نه، که ایمان راوړي او که نه راوړي، ورونه دې بند شي، امن به ورته څه شي؟ حاصل شي. بهرحال نبی علیه السلام بیا نبی علیه السلام عباس رضی الله عنه فرمایل وی د ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي، ځکه چې هر سړی د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان د هر سړی د په مرګ پسې ګرځي. نو دې غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي، چې پته ورته ولګي دا مسلمان شوی دی. وی ټیک شو راځه. نو ابو سفیان
ځان سره داسې غونډې ته وخېږي. عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي. یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر د هغه جنډه نیولې ده. مهاجرینو قافله راله او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي. بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. دا قافله د انصار وه. انصار د مدینې منورې چې کوم صحابه کرام دي مجاهدینو قافله را روانه وه. مخې ته د یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. خو چې دا سعد بن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغه یې وویله الیوم یوم الملحمه. نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو. الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو. ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی تپوس وکړو وی دا انصار دي که نه؟ وی دا خو ډېر غصه دي دا خو ډېر غصه دي. په دې کې کتل چې بله ډله را روانه ده په هغې کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي. نو ابو سفیان داسې ویرېدو د عباس رضی الله عنه تپوس وی عباس دا څوک را روان دي؟ وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي. نو دا خو ډېر لوی قافله نه ده دا خو ډېر خلک نه دی. په دې کې نبي علیه السلام هم را روان دی. په دې قافله کې نبی علیه السلام هم را روان دی. نو چې نبی علیه السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته اواز وکړو وی ای محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي د مکې خلک ټول قتل کړي. نبی علیه السلام وفرمایل نه ما خو دا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ. نو دا ماته سعد بن عباده څه ووي وی څه وي وی هغه وایي چې الیوم یوم الملحمه نن خو د جنګ ورځ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ. خیر بل چاله مو ورکوي داغه قیس چې کوم څه دی غلې ورکوي داغه زوی نه جنډه ورکوي خدای نه جنډه واخلئ داغه زوی جنډه ورکړه. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمه ته روان دي